تاسې ګورئ د افغان سپورټ چینل. په دغه ویډیو کې به زه تاسې ته یو داسې خوندور اپلیکیشن درښایم. د هغې اپلیکیشن په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې خپل وټساپ باندې مو لاک ولګوئ. نو د دغه اپلیکیشن په واسطه باندې تاسې کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره مو خپل وټساپ محفوظ کړئ. نو که تاسې هم غواړئ چې دغه اپلیکیشن څنګه ډاونلوډ کړو او څنګه ترې استفاده کولی شو، نو دغه ویډیو ضرور تر اخره پورې وګورئ. نو ځو د ویډیو شروع کېدو په طرف باندې. نو که تاسې هم غواړئ چې په خپل وټساپ باندې مو لاک ولګوئ، نو هغې دپاره به تاسې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن به زه تاسې ته د ویډیو په اخره کې هم وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ، او د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې هم ورکړم، تاسې هلته نه هم ډاونلوډولی شئ. دا چې کله تاسې ډاونلوډ کړو دا به تاسې خلاص کړئ. دلته به اوس تاسې خپل لاک ورکړئ چې تاسې هر یو لاک ورکوئ هغه تاسې ورکولی شئ. دلته به تاسې خپل د خوښې نمبر ورکړئ چې تاسې هر یو ورکوئ هغه ورکولی شئ. دلته به تاسې اوس په دغه ون ټیب لاک باندې کلیک وکړئ. دا به تاسې الاو کړئ، دا به هم الاو کړئ، او دا به هم الاو کړئ. په دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. ایپ لاک دا به تاسې آن کړئ. تاسې بېرته بیک لاړ شئ. تاسې بیا په دغه ایپ لاک باندې کلیک وکړئ. نو دلته چې اوس تاسې غواړئ چې په هر یو باندې لاک ولګوئ، نو تاسو په دغه لاک آپشن باندې به کلیک کوئ. نو هغې باندې به تاسې سره لاک لګیږي. که غواړئ چې ما سره په فیسبوک باندې لاک نه لګیږي، نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، ستاسو په فیسبوک باندې بیا لاک نه لګیږي. نو دا به زه اوس تاسې ته وښیم چې زموږ په موبایل باندې اوس لاک لګېدلی او که نه. نو زه به خپل وټساپ خلاص کړم. دلته به زه خپل پاسورډ ورکړم. نو دغسې تاسې کولی شئ چې په خپل وټساپ باندې مو په ډېرې اسانۍ سره لاک ولګوئ. نو دغه اپلیکیشن به زه اوس تاسې ته وښیم چې دا تاسې څنګه د پلی سټور څخه ډاونلوډولی شئ. تاسې به پلی سټور خلاص کړئ. دغلته سرچ کې به ولیکئ ایپ لاک. دا به تاسې سرچ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم چې دی تاسې ته به زموږ د موبایل په سکرین باندې هم ښکاري، نو تاسې هلته نه هم لیکلی شئ. نو دغلته دا څلورم اپلیکیشن دی، تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. نو دغلته نه تاسې کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک چې دی ما په ډسکرپشن کې هم پرېښی دی، تاسې هلته نه هم ډاونلوډولی شئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي د سره یې لایک کړئ، ضروري د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او که څه غوښتنه څه پوښتنه لرئ نو ماته یې ضرور په کمنټ کې پرېږدئ.